نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ عزیزانو الله رب العزت دې وکړي تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست. عزیزانو لکه څنګه چې زما د ټیک ټاک هغه اصلي اکاونټ و هغه د یو څه وخت راهیسې بند شوی و د بعضې مشکلاتو له وجې هغه بیا نه باید فعالیږي. تاسو کولی شئ چې د مصطفی طارق افیشل ډاټا ای په ټیک ټاک کې ما فالو کړئ او زما کوم بیک اپ اکاونټ چې دی هلته هم کولی شئ چې ما فالو کړئ او په ضمن کې دلته په یوټیوب کې مې هم سبسکرایب کړئ تر څو تاسو وکولی شئ موثق او ښه معلومات تر تاسو په وخت در ورسیږي. زما لپاره به هم دارالعلم چې کوم دوستان رابطه کوي یا بعض نور دوستان چې رابطه کوي په شخصي یا فردي ډول بعض دوستان غوښتنه کوي چې که چېرته ما سره وغږېږي نو زما لپاره به یو څه مشکله وي، اسانه خبره به نه وي، ځکه چې مصروفیتونه دوه دندې پر مخ وړل او زما د ماستري پروګرامونه تیزس را په ختمېدو دی، بعضې نور کمیټمنټس فیملی کمیټمنټس به مشکلات ماته ضروري تر څو وکولی شي تاسو سره فردي وغږېږم. نو بهتره او لازمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو څخه یو څه مثبته استفاده واخلو او تاسو سره معلومات شریک کړو. نو عزیزانو نن در سره درې داسې معلومات شریکول غواړم، هغه د هغه دوستانو لپاره هغه چې نوي را کډوال شوي دي او یا هم د کډوالۍ یا د مسافرت لپاره یې داسې یو پلان جوړ کړی دی. په عموم ډول کې ټولو ته دي خو په ځانګړي ډول بیا نو زه ځوانانو ته دغه درې سپارښتنې لرم. لومړی دوستي ده، دوهم کورنۍ ده او دریم وخت. لومړی دوستي په دې خاطر ما انتخاب کړې ده، د دوست په انتخاب کې باید تاسو ډېر زیات دقیق اوسېږئ. زموږ استاد په دري کې یو متل دی چې امرای ما بیشینی ما شوي امرای دیگ بیشینی څنګه یو متل دی. نو ډېر کوښښ کوئ ښه دوستان پیدا کړئ. دا بعض دوستان په دې ادعا کوي چې نه دوستي دوستان ډېر ښه نه وو، دا به منو چې ډېر به نه وي، خو د ګوتو په شمار دوستان دي وي، ښه دوستان دي وي تر څو هغې تاسو وکولی شي ښې لارې ته مو تشویق کړي، سوق کړي او ستاسې سره مرسته وکړي په سخت وخت کې ستاسې په کار راشي. دوهم کورنۍ ده، د مور او پلار دپاره تاسې ډېر یو لوړ مقام لرئ او مور او پلار باید تاسو ته ډېر مقام ولري، ځکه چې مهاجرت او مسافرت شي دا ډېره سخته خبره ده، انسان ستړی کېږي، خفه کېږي، تنګېږي. نو تاسو باید په هر حال کې د خپل مور او پلار پوښتنه وکړئ او د نورو کورنۍ غړو پوښتنه وکړئ، هغوی هیلې او سترګې تاسو ته دي. دریم وخت دی، وخت باید تاسې ډېر یو ټایم مینجمنټ باندې به موږ یو ویډیو جوړه کړو، ډېر دقیق او اړین دی. خپل وخت یو تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړئ د خپلو زده کړو دپاره، د خپلې کورنۍ د فامیل د ارتباطاتو دپاره، دوستانو دپاره او د کار دپاره. کوم تر څو هغه تاسو وکولی شئ لایک کړئ، زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو اکثریت دوستان پوښتنه کوي چې د یو اروپایي هیواد نه بل هیواد ته او یا هم د نور اروپایي هیوادونو نه آیرلینډ هیواد ته راتګ او دلته د اسنادو پروسه څنګه ده. نو عزیزانو لومړی خو تاسې چې کله د افغانستان نه حرکت کوئ زما مشوره تاسو ته دا ده چې تاسې باید د هماغلته په افغانستان کې په خپله کومه قضیه چې ده یا موضوع چې ده په هغې باندې ډېر جدي کار کړی اوسېږي او په لیکلې بڼه هم لیکلي اوسي. تاسو سره باید په پی ډي اف کې یا مطلب په ګوګل ډرایو سره هم باید شریک کړی اوسي، تر څو که تاسو نه موبایل یا بعضې نور څه اسنادونه ورک راورک شي چې هغه باید په خپل ځای باندې او اسنادونه او شواهد باید تاسو سره هم وي تر څو تاسو وکولی شئ تاسو ته تاسو پروسه او دوستیه پر مخ ویسي او تاسو هغه د اروپایي هیواد کې اسنادونه واخلئ. نو دا موضوع ډېره جدي ده، دې ته توجه کوئ. اکثریت دوستان په دې فکر کوي چې بس د افغانستان نه حرکت وکړه او د هر څه نه مخکې رسېدل مهم دي، خو نه داسې نه ده. دا اوس خو د افغانستان کوم جمهوري نظام چې و، حکومت چې و، دا چې ونړېد، دې سره کېدی شي بعضې هیوادونه یو څه نرمښت کوي، خو داسې نه ده. په عموم کې دلته ډېر زیات جدیت نه کار اخیستل کېږي، اکثریت افغانان او دوستان ته ریفیوز کېږي او کارونه ډېر زیات تال خوري. په همدې اساس تاسو نه هیله وغوښتنه تاسو چې کله حرکت کوئ د راتګ نه مخکې تاسو کوشش وکړئ چې خپله موضوع، خپل اثبات، ثبوتونه ښه صحیح ارګنایز کړئ، جوړ کړئ او په پی ډي اف کې په ګوګل ډرایو کې واچوئ، بیا هلته راشئ، ځکه دا د راتګ مسله بیا بله مسله ده. اکثریت دوستان داسې فکر کوي چې تګ ډېر مهم دی، نه، تګ هم یو څه مشکل دی، راتګ لکه مشکلات به وي، لارې ډېرې سختې دي، خو دلته چې تاسو کله راورسېږئ او دیزي حالات بیا وګورئ او خدای نخواسته که بیا ډېر تاله خوري نو بیا ډېر کړېږئ. نو زما د ټولو ځوانانو دا هیله غوښتنه ده او هغه پلرونه چې خپل اولادونه غواړي
خارج سره اول خو لومړی خو د رب زمونږ استاد په خپل وطن کې امن او امان راوړي تر څو عمل ته پاتې شي رانه شي او که چېرته بیا فیصلې خپلې دي مشورې خپلې دي مشورتونه خپل دي چې راځي نو خپل کیسونه او موضوعات ورته ښه صحیح منظم جوړوئ او بیا خپل اولادونه او کشران یا مشران هم منظم راځئ او ښه راځئ تر څو تاسو وکولی شئ چې د ژوند په دغه سخت پړاو کې ډېر سختیانې ونه وینئ یا په دا هلک پوښتلی دي چې 2 میاشتې مې کېږي اړین هېواد ته راغلی ما او دلته زما لا ګوتې هم تر اوسه همدې اغوستي او 18 کاله عمر لرم ساده هلکه اول خو رب دې وکړي چې په خیر سره را رسېدلی اوسې ساده هلکه لکه څنګه چې نوم ډېر ساده دی الله دې وکړي چې همدغه ساده هم وي نو لومړی خو دا دی چې دلته د کورونایي ماحولونه وو دغه 2 کالو راهیسې اکثریت دفترونو چې وو دا مطلب اکثریت خلکو یعنې داسې ووایي چې 80 تر 80% پورې سټاف چې و هغه د کورونو به کار کوو کورونه خو کار هم داسې چې څوک ګوري نه هغه نظارت یې ډېر ښه نه وي نو 25% ډیوان جسټس او دا نور ادارات چې وو دغه ټول 25% سټاف ځکه هغه فزیکل کوم دغه ډسټنس چې وو سوشل ډسټنس چې وو هغه به باید برقراره وي نو په دې اساس دغه د تېرې منډې نه اعلان وشو او د دې وروسته د ټول دفاتر خپله بېرته هغه نارمل حالت ته راوګرځېدل ډېره هیله ده چې انشاءالله ولذیذ کارونه به دې ښه پر مخ ځي که چېرې تاسو سره کوم سوال وي زه به تاسو ته هغه ایمیل پرېږدم نو تاسو کولی شئ چې په هغه ایمیل کې میل سره رابطه وکړئ تر څو کوم مشکلاتو کې یاستئ تر څو موږ ستاسې سره مرسته وکړو نور نو خپلو زده کړو ته وخت ورکړه 18 کاله عمر لري دلته فرصتونه ډېر دي هغه یو بل دوست پوښتنه کړې وه چې زمونږ کوم دلته دوست دی پارلین کې او هغه وایي چې موږ ته 2000 څومره روپۍ راکوي موږ یونیورسټي ته لاړ شو پوهنتون ته لاړ شو یا زده کړې وکړو نه 2000 څومره به نه خو دلته ډېر زیات که چېرته ستاسو عمر د 18 نه کم وي یعنې دغه د 18 نه کم وي او دلته کورنۍ څوک ونه لرئ خپل خپلوان ونه لرئ نو دلته کافي اندازه مالي مرسته تاسو سره حکومت کولی شي دا ستاسو هر دوست چې دی هغې هسې ویلي درته نه کړي دلته زموږ کوم د ځوانانو چارو دغه چې دی مشر چې دی یوسف شینواری صاحب دوی زیاتره ډېر دوستان په دغه پروسو کې او دغه زده کړو کوي اوس تقریبا پوهنتونونو کې دي 2 یا 3 صنفونو کې دي نو دغه پروسه د 18 نه کم کال ته شروع کېږي او مخ ته ځي خو که چېرته د 18 نه زیات هستی بیا فکر کوم مشکلات پي خو بیا هم دغه ساده خلک غوندې دوستان چې دي دا کولی شي تسلا او یا دغه نور اداراتو سره په رابطه کې اوسېږي تر څو هغې خپل هغه مرسته ورسره وکړي او معلومات موجوده ورته ورکړي خو زه چې خپله څومره فکر کوم د 18 نه چې زیاتېږي بیا دغه مالي مرسته په هغه شکل نه وي مالي مرسته یي یو څه خو په دغه رقم نه چې تاسو سره یو دوست چا ویلي وو الله دې وکړي چې تاسو جواب اخیستی وي مننه الله مو عزتمند لره سلامونه نیکې هیلې احترامات جان الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ افغان کمانډو پوښتنه کړې ده ویلي دي چې زه خپله په فرانسه کې میشت یم فرانسوي مې نه زده کېږي انګریزي مې یو څه زده ده خو زه څنګه کولی شم چې زده کړې یا څنګه دغه پروسه یا دا مشکلات خپل پر مخ ویسم افغان کمانډو زه فکر کوم چې تاسې په فرانسه کې میشت یاست نو د فرانسې دپاره دا ډېره اړینه او ضروري ده چې تاسو به خپله فرانسوي زده کړئ تر څو تر یو حده دغه خپله کشته دغه بحر او دغه سیند نه وباسئ دا په دې خاطر چې تاسو غواړئ په آینده کې زده کړې وکئ نو سمه ده چې انګریزي یو بین المللي ژبه ده خو په فرانسه کې به بیا تر پوهنتون کې بیا داسې دغه انګریزي نه یو څه استفاده ډېره کېږي خو د مکتب یا فردر ایجوکیشن یا سیکنډ یا انټرمیډیټ کوم دغه چې دی په دې کې فرانسوي ضرور ده نو زه زما مشوره تاسو ته دا ده چې تاسې کوشش وکئ حد اقل په فرانسوي باندې دومره خبرې وکولی چې خپل مشکلات ویوړلی شئ تر څو تاسې که پوهنتون ته رسېږئ پوهنتون کې به تاسو سره انګریزي ډېره زیاته مرسته کوي ځکه انګریزي په دغه کوم منځني کوم اروپایي هېوادونه چې دي لکه جرمني او فرانسه او نور خواته کوم اتریش او دا هېوادونه چې دي په دې کې ټولو کې حتی سکینډینیوین کوم مملکتونه چې دي ناروې سویډن فنلند دې مملکتونو کې هم دوی خپلې ژبې لري خو ورسره انګریزي که د چا زده وي او سویډش یا فنش یا جرمن یا دا لږه ضعیفه وي نو ډېره مرسته ورسره کولی شي نو زما مشوره تاسو ته دا ده یا نور هغه نور دوستان چې افغانان ځوانان چې نوي راکډوال شوي دي چې په نوي اروپایي هېوادونو کې دي او ژبه یې انګریزي نه ده او انګریزي ژبه یې زده ده نو بهتر دا ده چې کوم مملکت چې اوسېږي د هغې ژبې دپاره مرسته وکړي او زه متیقن یم تاسو چې انګریزي زده کړې ده نو دغه ژبې به خیر که بین المللي ډېرې نه دي نو تاسې لارې چارې شته دی
مثلا اخبار لولئ، مجلې لولئ. زه فکر کوم دغه اوسني ځوانان خو د یوټیوب او دې سره ډېر علاقه لري. دا زه خبره زه همیشه کوم چې یوټیوب یوازې فرزانه ناز او د نغمه او دا خلک نه دي. په یوټیوب کې ډېر زیات تعلیمي ویډیوګانې شته دی. کوشش وکړئ فلمونه وګورئ، فلمونو سره علاقه لرئ، په هماغه ژبه تاسو کولی شئ چې فلم د خپلې خوښې فلم پیدا کړئ، انټرټینمنټ ټریلر یا هر شی چې هغه په هماغه ژبه وګورئ. مثلا په فرانسوي ژبه وګورئ او بیا سب ټایټل ورسره آن کړئ، یعنی ژبه به خپله په ساوند کې بچي، هغه به فرانسوي یا سب ټایټل به د انګریزي آني. نو دا تاسو سره مرسته کولی شي تاسو فرانسوي هم زده کوئ او ورسره انګریزي تاسو هم قوي شي. کوم سوال چې راځي هغه ځان سره یعنی ما خپله شخصا نن تقریبا 20 کاله مخکې په لاس باندې دغه لیکل کول، 2000 کال کې ما چې کله انګریزي زده کوله نو ما په لاس لیکل کول د فلم نه یا دغه سانونه. مننه، الله مو عزتمن را الله دې وکړي چې اوس هم مفید مې درته ویلي اوسي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، رب دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسې پوه یاست یا نه، دغه اکاونټ کې چې ما سره زما فالوور دي نو دا کولی شي چې زما کوم اصلي اکاونټ چې دی، ځکه هغه د یو څه وخت لپاره بند شوی و، نو هغه بیرته نن نه بعد فعالومه چې کوم مصطفی طارق آفیشل ډاټا ای دی، دلته به تاسو سره نوم هم ذکر کړم تر څو تاسو هلته ما فالو کړئ او د نن نه بعد به هلته ویډیوګانې انشاءالله العزیز معلوماتونه تاسو سره شریکوو. انځرګل ورور پوښتنه کړې وه چې زما نوم دلته اشتباه لیکل شوی دی او دا د کوم طریقه کار څخه کار واخلم تر څو ما ته یې بیرته سم کړي. انځرګل وروره، رب دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. تاسو کولی شئ چې که تاسو سره چیرته د افغانستان کوم آیډنټیفیکیشن چې دی لکه پاسپورټ چې سره یا الکترونیک تذکره ډیره با اعتباره ده، که پاسپورټ او تذکره در سره دغه الکترونیک تذکره در سره نو دغه د وکیل له طریقه ورولېږئ. که وکیل لا تر اوسه مو انټرویو لویه نه وي شوي نو په هغې کې هم ځان سره وړلی شئ، او یا هم که شارټ انټرویو خو متمه شوې ده ځکه چې نوم یې ستاسې لیکلی دی، نو تاسو کولی شئ چې دغه د پاسپورټ او د الکترونیک تذکره برقي تذکره چې کومه ده دا تاسو ور واستوئ وکیل ته او هغې ته ووایئ چې زما دغه نوم دی. که چیرته تاسو سره اوریجنل پاسپورټ نه وي نو بیا کاپي در سره یي، هغه پی ډي اف کولی شئ چاپ کړئ ورلېږئ، مطلب دغه هغه معتبر اسناد دي تر څو ستاسو نوم بیرته جوړ کړي. بله طریقه یې که چېرې تاسو سره بیا دا دواړه ډاکومنټس نه وي د پاسپورټ او یا برقي تذکره نو بیا تاسو کولی شئ چې ساده تذکره که در سره چېرته افغاني په پښتو یا دري باندې لیکل شوي نو هغه بیا یو څه مشکل دلته ایجادېږي ځکه دوی به څنګه پوه شي. نو د هغې لپاره باید تاسې په افغانستان کې یا دلته هغه ترجمه کوئ، آفیشل رسمي ترجمه یې کوئ او ترجمه یې سره یې باید دوی سره ور واستوئ. که دا هم نه لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې افیډیویټ دلته وکیل ته ورشئ، قسم درکوئ، مطلب دغه د نوم نه دغه تاریخ تولد دی، افیډیویټ باید جوړ کړئ او هغه باید ور واستئ. بل یو ورور پوښتنه کړې وه، ایوب احمدزي ورور پوښتنه کړې وه چې دلته که چېرته د اروپایي هېواد ګوتې ولري نو دلته څه حساب دی. یو ورور ورته جواب ورکړی و 3 کاله ویلي، نه 3 کاله نه ده، تقریبا په حدود 18 میاشتې باید تاسې دلته که چېرته درخواست د اسایلم وکئ، یعنی پرندګي دپاره درخواست وکئ نو 18 میاشتو کې دغه ګوتې پاکېږي. نو تاسو چې کله درخواست کوئ بیا باید د سیستم نه یو څه وخت اخوادي خوا شئ تر څو تاسو بیرته 14 میاشتې 18 میاشتو نه مخکې باید تاسو بیرته را داخل شئ. بل یو دوست سوال کړی و چې 22 کاله مې عمر دی او زه څنګه کولی شم کوم بهترین عمر دی. نو وروره لکه څنګه چې ما په وار ویلي دي، اصلي هدف دلته ستاسو قضیه ده، قضیه چې تاسو په کوم قضیې ته راغلي یاست هغې ته ډېر توجه پکار ده. که چېرته د 18 نه کم یاست نو هغه خپل یو څه دغه لري فایدې لري او د 18 نه چې زیات په دې اړه به انشاءالله العزیز په هغه اصلي اکاونټ کې مصطفی طارق آفیشل ډاټا ای کې ویډیو هم جوړه کړو او را روانه هفته پلان لرو د خیر سره لایف به راځو. تر بیا مو